سلامونه ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ د موبایل د ګرمېدلو، د وایرس د ختمولو، د سپیډ د زیاتولو او د ډېر چارج ساتلو باره کې ده. دا چې نن سبا ټول خلک له موبایل څخه ګټه اخلي، نو د موبایل ګرمېدل هم ورته په یو لوی سرخواهګي بدل سوي دي او ویره یې ورچولې ده. دا چې تاسو ته به معلومه وي چې ځینې موبایلونه ان وچاودېدل، خو په هغه کې بیا تر ډېره ستونزه په بیټرۍ کې وه. د بیټرۍ پرته هم ځینې موبایلونه د کارولو پر مهال ګرمېږي، ځکه نوي موبایلونه په دننه کې د یخېدو سیستم نه لري. د ګرمېدو یې هم ډېر لاملونه په ګوته شوي دي. لومړی دا چې تاسو اصلي چارجر نه کاروئ او د موبایل بیټرۍ مو په نامنظم ډول چارجېږي. دویم لامل یې دا ده چې پر یو وخت کې ډېر اپونه خلاص پاتې وي چې د موبایل په پروسس بوج راځي. له کچې زیات د موبایل له کمرې هغه که د عکس لپاره او یا هم د ویډیو لپاره وي، ګټه اخیستل هم موبایل ګرموي. مخامخ د لمر شعاع هم ستاسو موبایل ګرمولی شي. تاسو به لیدلي وي چې اوس په بازار کې د موبایل لپاره ډول ډول پلاستیکي پوښونه خرڅېږي. دغه پوښونه هم په ګرمه هوا کې د موبایل د ګرمېدو لامل کېږي. د دې ټولو ترڅنګ که ستاسو موبایل وایرس ولري، په پروسس یې بوج راځي او د موبایل د ګرمېدو لامل کېږي. یو څه ته مو باید پام وي چې که په پرلپسې توګه ستاسو موبایل ګرم سي، نو عمر یې 1/2 کمیږي. خو له دې سره به زه تاسو ته یو دانه اپلیکیشن درښیم چې په دې سره به ستاسو موبایل نه ګرمېږي او موبایل کې چې مې کوم وایرس وي هغه به ختمولی شي او ورسره به موبایل سپیډ زیاتولی شي. همدارنګه که موبایل زر چارج خوري، نو له دې وروسته به ستاسو موبایل زر چارج نه خوري. خو له دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ د ګنټۍ په نشان هم کلیک سره وکړئ او په آل آپشن کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو تاسو به د دې لپاره یو اپلیکیشن انسټال کړئ. تاسو به دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې لینک ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی ده او تاسو یې د ډسکرپشن له لارې په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. د کلین ماسټر په نامه اپلیکیشن دا کله چې دا انسټال کړو، بیا به یې اوپن کړئ. نو د دې شکل تاسو ته اوله وار دغه رقم راځي. په دې کې به زه تاسو دغه 6 اپشن درښیم، خو په دې کې نور هم ډېر مهم سټینګونه کېږي. دلته وي پي ان کنیکټ کېږي، اپلیکیشنونو ته لاک لګېږي او نور هم داسې مهم سټینګونه کېږي. خو اوس مهال زه تاسو دغه 6 مهمې اپشن درښیم. په دې کې لومړی اپشن ده جنک فایلز. دا جنک فایلز څه کار کوي؟ یا کله چې تاسو موبایل ته اپلیکیشن انسټال کړی وي یا مې ګیمونه انسټال کړي وي او هغه بیرته له خپل موبایل څخه وباسئ، خو هغه ټول مکمل نه وځي، د یو هغه جنک فایل نه، هغه کرکټ فایل نه په خپل موبایل کې پاتې کېږي چې هغه بیا تاسو ته نه درمعلومېږي. نو تاسو د دې په ذریعه سره د خپل موبایل څخه هغه جنک فایل نه، کرکټ فایل نه ټول ختمولی شئ. د جنک فایلز باندې به کلیک وکړئ. نو دلته اوس چیکنینګ روان سو او زموږ موبایل کې کوم جنک فایل نه وي هغه به ټول راښکاره کړي او بیا به دلته موږ کلین جنک په دې باندې به کلیک وکړو او زموږ په موبایل کې کوم جنک فایل نه و هغه یې ټول ختم کړو. اوس راځو شاته. دویم اپشن ده فون بوسټ. فون بوسټ که چیرې ستاسو موبایل ډېر زیات سست وي یا سلو وي، نو تاسو د دې په ذریعه سره خپل موبایل تیزولی شئ. ځکه ستاسو موبایل کې په بیکګراونډ کې ډېر اپلیکیشنې خلاصې وي چې هغه تاسو ته نه ښکاري، نو تاسو د دې ذریعه سره ټول هغه اپلیکیشنې چې په بیکګراونډ کې خلاصې وي هغه بندولی شئ. د بوسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو دا به اوس کمپلیټ سي، 100% ته به ورسېږي او ستاسې په موبایل کې چې کوم فیلونه خلاص وو هغه یې ټول بند کړو. نو د دې په ذریعه سره تاسو خپل موبایل تیزولی شئ. اوس راځو شاته. دریم اپشن سی پي یو کلونر. سی پي یو کلونر څه کار کوي؟ که چیرې ستاسو موبایل ډېر زیات ګرمېږي، نو تاسو سی پي یو کلونر یوازې د ورځې یو وار استعمالوئ، بیا به انشاءالله ستاسو موبایل نه ګرمېږي. نو اوس راځو شاته او څلورم اپشن ده انټي وایرس. انټي وایرس څه کار کوي؟ که چیرې ستاسو موبایل کې وایرس وي، د وایرس والا فایلونه پراته وي، نو دغه ستاسو موبایل کې چې کوم وایرس والا فایلونه پراته وي دغه ټول هغه فایلونه ختموي. د انټي وایرس باندې کلیک کوو، نو ستاسو موبایل چې کوم وایرس والا فایلونه وي هغه به ټول را پیدا کړي او بیا د دې په ذریعه سره موږ ټول هغه د وایرس والا فایلونه ختمولی شو. اوس ما یو وارې مخکې استعمال کړی ده، اوس زما په موبایل کې وایرس والا فایلونه نشته. نو ستاسو موبایل کې که د وایرس والا فایلونه وي هغه ټول په دې ذریعه سره ختمولی شئ. اوس راځو شاته او پنځم اپشن ده بیټرۍ سیور. دا بیټرۍ سیور څه کار کوي؟ که چیرې ستاسو موبایل چارج زر ختموي، نو دغه ټول هغه اپلیکیشنونه کنټرولوي کوم چې ډېر زیات برق خوري. نو په دې باندې کلیک وکړئ او ستاسو موبایل کې کوم اپلیکیشن زیات برق خوري او خلاص وي هغه ټول د دې په ذریعه سره بندولی شئ.
نو دغه تاسو د ورځې یو ځل استعمالوئ بیا به ستاسو موبایل انشاءالله برق زر نه خوري. د هایبرنیټ بټن باندې کلیک کوو نو هغه ټول اپلیکیشنونه چې زیات برق خوري هغه یې بند کړو. اوس راځو شاته نو راځو شپږم اپشن د نوټیفیکیشن کلونر. دغه که چیرې تاسو نوټیفیکیشن راسي هغه تاسو دلته هم کلیرولی سئ او د دې په ذریعې سره یې ختمولی سئ. نو دا ډېر خوندور اپلیکیشن ده. دا تاسو خپل موبایل ته خامخا انسټال کړئ. که چیرې ستاسو موبایل ګرمیږي نو دا سی پي یو کلونر کاروئ. که چیرې ستاسو موبایل برق زیات خوري نو بیټرۍ سیور کاروئ. او که چیرې ستاسو موبایل کې وایرس وي انټي وایرس کاروئ. او که چیرې ستاسو موبایل سلو وي نو فون بوسټ کاروئ. نو ډېر خوندور اپشن ده. تاسو خپل موبایل ته خامخا انسټال کړئ. نو کوم زموږ ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نامه چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مو.